بسم الله الرحمن الرحیم. زه صفی الله زمان یم او راځو په نن ورځ لیکچر کې به تاسو ته مونږ انټروډکشن د سی اس اس د کورس وکړو چې مونږ دغه نوی کورس سٹارټ کړی ده چې دغه کورس به تاسو زموږ د یوټیوب په چینل کې اکسس کوئ او ترلاسه به یې کوئ او به یې ګورئ. په تیر کورس کې مونږ تاسو ته ایچ ټي ایم ال الحمدلله د A to Z تاسو ته تشریح کړه، تاسو ته مو تدریس کړه چې په ایچ ټي ایم ال کې مونږ تاسو ته وویلې چې څنګه کوم ټیګ مونږ څنګه جوړولی شو، په کوم ځای کې کارولی شو، کوم ځای کې مونږ بټنز باید جوړ کړو، کوم ځای کې مونږ فورم جوړولی شو، کوم ځای کې مونږ یو پیراګراف جوړولی شو، څه رقم او په څه طریقه یې لیکلی شو. صحیح ده. بیا هغې کې مونږ تاسو ته یو وړوکی پروجیکټ هم وکړو چې د هغې ویډیوګانې تاسو ته په یوټیوب چینل باندې پرتې دي، کولی شئ چې هغه وګورئ او زده یې کړئ. نو په نن ورځ ویډیو کې به تاسو ته د سی اس اس د کورس انټروډکشن به کېږي چې په دغه کورس کې به تاسو ته ویل کېږي چې دا سی اس اس څه شی دی، د څه شي د کوم ځای څخه اخیستل شوی دی، د دې بینیفټس موږ سره څه شي دي، د دې د استعمال ځایونه څنګه دي، څنګه کولی شو چې دا یو په ایچ ټي ایم ال فایل باندې اپلای کړو، دا موږ سره څه مرسته کوي په ویب سایټ جوړولو کې. دغه ټول خبرې به انشاءالله تاسو ته په دغه ویډیو په دغه لیکچر کې به تاسو ته کېږي. نو زموږ دغه ویډیو تاسو تر اخره پورې ځان سره وګورئ او دغه لیکچر او دغه درس تر اخره پورې موږ سره واخلئ. نو لومړی موږ سره what is CSS. CSS stands for Cascading Style Sheets. د Cascading Style Sheets څخه اخیستل شوی دی چې دا د دې ابریویشن ده. CSS is used to style and design web pages. It controls how HTML elements looks on the screen. یعنی دا خو تاسو ته واقعیت د معلومه خبره ده چې CSS استعمالیږي د دې لپاره چې د HTML دغه elements موږ په سکرین باندې څه رقم ته وښیو، کوم elements په کوم ځای کې په کومه طریقه وښودل شي، کوم رنګ واخلي په کوم ډیزاین باندې وښودل شي. صحیح ده. نو CSS هم دغه کار کوي چې موږ سره دغه زموږ HTML کوم یو سټرکچر دی دې ته ډیزاین ورکړي، د دې elements موږ سره په مختلفو شیپس او په مختلفو رنګونو کلرونو باندې وښیي. نو خاصتا که ووایو چې دغه CSS کارول کېږي د ډیزاین لپاره، د ویب پیج د ډیزاین کولو لپاره کارول کېږي. with CSS we can change. څه شی بدلولی شو، څه شی چینج کولی شو، کلرز چینج کولی شو، فونټ چینج کولی شو، لی آوټ باندې کار کولی شو، هغه چینج کولی شو. سپیسینګ معنا موږ غواړو چې یو ایلیمنټ په کوم ځای کې په کوم اندازه باندې وښودل شي، څومره سپیس واخلي. بیکګراوند چینج کولی شو، انیمیشنز ورکولی شو. د سی اس اس په واسطه موږ انیمیشنز او دغه څه معلومات چې موږ تاسو درکړل دا ټول موږ کولی شو په یو ویب پیج کې بدل کړو، یعنې د هغې باندې تغیرات راوړو، هغه موږ چینجز پکې راوړو. اگزامپل به موږ تاسو ته په دې شکل ورکړو. ګورئ دلته موږ سره لیکل شوی دی چې پیراګراف ټیګ هم ورکړی دی، دلته انلاین سی اس اس موږ کارولی ده، یعنې دننه په ایچ ټي ایم ال ټیګ کې موږ سی اس اس څخه استفاده کړې ده. لکه وګوره سټایل از اکول ټو کلر بلو. صحیح ده. او پیراګراف چې کوم لیکلی موږ د پیراګراف په دننه کې this is a paragraph. دا به څه شي here is a CSS changes the text color to blue. یعنې د دې ټیکسټ کلر موږ سره بلو ته چینج کوي. صحیح ده. دا د CSS یو اگزامپل و. why CSS is used. دا ولې استعمالیږي. CSS is used to make website beautiful and organized. ښایسته کوي او منظم کوي. benefits of CSS. د CSS دغه benefits چې موږ سره دي هغه موږ سره دلته لیست شوي دي. فرست نمبر make website attractive. دا موږ سره ویب سایټ ډېر په زړه پورې کوي، ډیزاین کوي، ښایسته کوي. کنټرولز لی آوټ اینډ ډیزاین. صحیح ده. دا خو موږ سره تاسو مخکې ویل چې لی آوټ او ډیزاین باندې دا کار کوي، دا کنټرول کوي. سیف ټایم بای سټایلینګ منی پیجز. یعنې زیات پیجونو د سټایل کولو څخه یعنې زموږ وخت د مصرفېدو څخه نیسي. یعنې موږ که چیرې ایچ ټي ایم ال باندې یوازې کار وکړو نو ایچ ټي ایم ال هر یو پیج چې موږ ډیزاین کوو هر یو پیج جدا جدا به هغې لپاره به کوډینګ کوو، د هغې لپاره به کوډ لیکو تر څو چې هر یو پیج جدا جدا ډیزاین شي. نو د جدا جدا د ډیزاین کولو او د وخت د مصرفېدو مخنیوی کوي. میکس ویب سایټ رسپانسیو کوي، یعنی د دې مطلب دا چې سی اس اس که چیرې موږ په یو ویب سایټ کې وکارو نو هغه به رسپانسیو وي. لکه په موبایل کې به هم ایډجسټ کوي ځان، په ټیبلیټ کې هم کوي، په کمپیوټر کې به هم کوي، اینی سکرین باندې به ځان ایډجسټ کوي. د سی اس اس یو خاصیت دا هم دی. without CSS website looks plain and boring. یعنی ویب سایټ د سی اس اس نو پرته د ویب سایټ به داسې بورینګ یا خسته کن به ښکاره کېږي.
دا خو واقع دی چې کله CSS نوي په ویب سایټ کې لکه داسې د یو بلډینګ خالي سټرکچر چې پروت وي کلر او دا شیان پکې دي. اوکې CSS ساینټکس ټیم سره CSS ساینټکس هاز 3 پارټس، درې پارټس لري. یو موږ سره سلیکټر دی، بل پراپرټي ده، بل ویلیو ده. سلیکټر څه کار کوي؟ سلیکټر موږ ته د HTML یو ټیګ ټارګټ کوي چې هغې لپاره به موږ پراپرټي اساین کوو، بیا به ویلیو ورکو تر څو هغه پراپرټي او ویلیو په واسطه موږ هغه HTML ټیګ ټارګټ کوو او ډیزاین ورته ورکو. لکه ځان لاندې دلته تاسو ته اګزامپل لیکل شوی لکه وګورئ. اګزامپل کې وایي پیراګراف ټیګ سټارټ دی، لکه دا سلیکټر دی. نو دلته موږ پیراګراف ټیګ ټارګټ کړی دی، شی ورکړی دی، کلر هم ورته ورکړی دی، بیا ویلیو ورته اساین کړی دی چې شی باید اوسي ریډ. نو دلته موږ تاسو څه لږ وضاحت ورکړی د دې لپاره چې دغه سینټکس باندې نور هم تاسو پوه شئ. دلته چې کوم یو پیراګراف ټیګ موږ اخیستی دی، پیراګراف هم ټارګټ کړی دی، دا څه ده؟ دا سلیکټر ده یا سلیکټ هم که که نه، نو دې ته سلیکټر ویل کېږي. کلر چې کوم یو کلر موږ ورکړی چې د پراپرټي ده، او بل ویلیو دغه ریډ کلر چې موږ ورته ورکړی دا چې ده؟ دا ویلیو ده. یعنې د دې لپاره موږ ویلیو اساین کړي چې دا باید په دې رنګ باندې وښودل شي. Types of CSS موږ سره څو دي؟ ګورئ ښه، there are 3 types of CSS. موږ سره CSS په درې ټایپس دي، یعنې په درې طریقو موږ کولی شو یو ویب پیج باندې CSS اپلای کړو. صحیح ده؟ اول چې دی موږ سره څه دی؟ انلاین CSS دی، بل انټرنل CSS دی، بل ایکسټرنل CSS دی. په دې دریو طریقو سره موږ کولی شو اپلای کړو. انلاین ګورئ ښه، انلاین CSS is written inside the HTML tag. inside the HTML tag به لیکل کېږي. لکه وګورئ تاسو ما مخکې دا اګزامپل تاسو ویلی، style is equal to color red او hello world text موږ ورته ورکړی ده. نو دلته وایي apply to one element only، دا یو element باندې به کار کوي. بل د دې څنګ کې چې کوم دې خوا لاندې پورته هر خوا چې یو element بل پروت وي هغې باندې هېڅ افیکټ نه ورکوي. صحیح ده؟ نو دا اګزامپل انلاین. بل انټرنل CSS دی موږ سره. انټرنل CSS is written inside the style tag in the head section. که چیرې تاسو د HTML هغه بایل ټمپلیټ سټارټ کوئ نو هغې کې موږ سره به هیډ سیکشن وي. هیډ سیکشن دننه به موږ سټایل ټیګ سټارټ کوو، دغسې یو لیکنه به کوو. لکه اګزامپل تاسو درکوو، د ګورئ دا سټایل ټیګ دی موږ سره، سوري دا سټایل ټیګ دی موږ سره. دې لاندې موږ د هیډ ټیګ نه وروسته موږ سټایل ټیګ سټارټ کړی دی. دا موږ سره په بایل ټمپلیټ کې هیډ ټیګ دی، بیا موږ سره سټایل سټارټ شوی دی. سټایل کې موږ ورته په سلیکټر او بل ورپسې څه دی؟ پراپرټي او ویلیو، دا موږ ورته اساین کړو. ګورئ نو هغه سټایل ټیګ دننه په هیډ کې موږ لیکلی شو. صحیح ده؟ دا څه وایي؟ اپلای ټو ون پیج اونلی. دا انټرنل CSS چې کوم کله موږ اپلای کوو که نه، دا به په یو پیج باندې به افیکټ اچوي. صحیح ده؟ څومره پراپرټي چې موږ ورته لیکلی وي او ویلیو م اساین کړی وي او سلیکټر په واسطه م ټارګټ کړی وي د HTML ټیګ، نو یوازې هماغه یو پیج باندې به افیکټ کوي. بل موږ سره څه شی دی؟ ایکسټرنل CSS دی. ایکسټرنل CSS داسې فکر وکړئ چې دا یوازې جدا یو فایل به وي. لکه ایکسټرنل CSS is written in a separate file .css. صحیح ده؟ دا به جدا فایل کې لیکل کېږي. اګزامپل یې ګورئ، HTML فایل ګورئ دلته به لینک اچو. ښه د دې موږ سره به څه وي؟ خاصتا لږ وي، دا فایل به جدا پروت وي په همدا فولډر کې. کله کوم ځای کې چې موږ ویب سایټ ډیزاین کوو په کوم فولډر کې، دا هم پروت وي. نو لینک کوو بیا هماغه HTML فایل سره چې دا به څه شی وي؟ لکه وګورئ CSS فایل دی ما سره، په همدغې دننه کې موږ ورته څه کړی دی؟ هماغه پیراګراف دغه سلیکټر هم ورکړی دی، بیا پراپرټي او بیا هم ویلیو ورته اساین کړی. دا څه وایي؟ اپلای ټو ملټیپل پیجز. ته کولی شم دغه یو CSS فایل د څو HTML فایل سره ته لینک کې تر څو هر یو باندې خپل افیکټ وکړي. دا زموږ د نن ورځ درس او چې تاسو ته موږ د CSS د انټروډکشن په اړه باندې وویلې. نو تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل ته راشئ، زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې ځان سره وګورئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې استفاده وکړي. بیا کولی شئ زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د دې لپاره چې تاسو ته هر یو ویډیو په هماغه آن ټایم باندې چې کله موږ اپلوډ کوو تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې خبرداری درکړل شي. بیا زموږ د فیسبوک پیج څخه لیدنه وکړئ، تاسو کولی شئ هلته زموږ نوي اپډیټس وګورئ، نوي معلومات چې موږ پوسټ کوو هغې څخه استفاده وکړئ.